ها دا ورو سوال کړی دی وی یو سړي له دا جایز دي چې د خپل مال د خپل وارثانو خپل مال په خپل ژوند کې په وارثانو تقسیم کړي؟ الجواب جایز دي خو د لپاره شرط دی خپل مال تقسیمول په وارثانو باندې په ژوند کې دا جایز دی خو د لپاره شرط دی شرط دا دی چې دې کې به دې طرف ته سوچ نه چې یاره دا دې دپاره کومه چې دې بعضو ته پکې نقصان ورسي دې بعضو ته برخه ډېره میلاو شي دې بعضو ته کمه میلاو شي نه رب العالمین میراث په خپله تقسیم کړی دی ګوره ښه دا مسله موږ تفسیر کې بیان کړې وه چې د میراث ته تقسیم الله ولې په خپله کړی دی چې جنگ جګړه او قصه ختمه شي الله رب العزت ګوره ما او تا ته څه پکې پرېښودي نه دي چې هسې لږ سوچ وکړو چې د ابۍ له به دا شپږمه برخه ورکړو که لږ یې راکښته کړو اتمه یې کړو الله سلار نه ده پرېښودی چې ته پکې سوچ کې نه دغه رور چې دی که نه ده خو هېڅ نه دي کړي ده ته هم په میراث کې دغه شان برخه میلاوېږي لکه نور وروڼو ته نو که لږه جرګه پې کښېنو او د ده دا برخه لږه راکمه کړو سم خیال دی تاسو ته یم خوشحاله یې که څه دی ته چې او که دې ګنجایش پکې الله څه خبره پرېښودې ده ته جرګه به څه کښېنې دا زموږ دا خور ده که نه دا خو چې لازمه کولی شو خاوند له به یې ورکوي نو ولې ته څه وې چا له به یې ورکوي تا له به یې درکوي او تا چې اخیستې یې دا ځمکه ته ښځې ته دې خور له ورکوې ته خو بعضو باتورانو پکې د اوس د ښځې په نوم جایداد لیکلی هغه به بیا هم خاوند له ورکوي خاوند خو سړی دی پرېږده چې ورکړي سړي له تا خو د ښځې په نوم جایداد لیکلی دی نشته پکې معلوم به تاسو ته دغه باتوران چې پټه غونته کې بنګلې جوړه کړي کور یې جوړ کړی که نه هغې د ښځې نوم ته ورخېجولی دوی هم وایي که خور له برخه ورکړم هغې خاوند له ورکوي نو خو پرېږده چې خاوند له ورکړي خو سړی دی سړي له ورکوي که نه ښځه د سړي نه کمزورې ده نو کمزورې راولګېده زورور له یې ورکړه او تاسې چل وکړو ته خو زورور راولګېدې ښځې په نوم دې ولیکل دا نه چې د ښځې په نوم بنګله لیکل ناروا دي دا ځینې بله مسله ته والي خو هسې لکه لیکئ چې څومره بنګلې ورته لیکئ خو مسله دا ده چې خورې خاوند له ورکوي بیا ورته کي که نه ما مخکې ورځ کې یو کس ته وي همدغه د خویندو مسله ما تاسو دا ثابته خور راغستې دې سړي له م ورکړې ده ثابته خور ویا نو مې دا خور قیمتي ده که دا ځمکه قیمتي ده ثابت انسان عمر ورکړی و چې د ځمکې مسله راغلې دا به خاوند هغه به خوري نو څه به به د ګوري هر سړی سوال کوي زموږ ځان له دا ارمان دی موږ وایو چې ته داسې ښځه به سړي واوړي چې هغې سم جیدادي او موږ له یې راکړي چې ستا په نوم شو د دې نه څوک انکار کوي موږ خو ځان له دغې ته ناشي هر سړي دا ارمان دی چې یاره داسې ښځه مې په نصیب شوې چې د هغې سره سم جیداد وي او زموږ طرف ته یې راواړوله دې نه خو څوک انکار نه کوي دا به داسې خوشمزاجي راله خو مسله هغه دا ده چې دې کې جرګې ګنجایش نشته ولې نشته ګنجایش الله قصه ختمه کړې ده هغه د خوږ نوم نظار شم او که دا هغه نه وی ختمه کړې زموږ به څومره لویې جاهې وي هغه ختمه کړي ده او زموږ دومره غټې جاهې دي او که هغه دا فیصله نه وی کړې چې بیا به زموږ څه حال وی نو میراث الله قصه ختمه کړې ده که یو سړی په بچو باندې میراث تقسیموي نو ودې ګوري چې الله څنګه تقسیم کړی دی رب العالمین بیا په آخري آیتونو کې څه ویلي دي وایي تلک حدود الله دا ګوره د الله پولې دي دا پولې د چا دي د الله دي ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا او څوک چې د الله د دې پولو نه اوړي الله وایي زه به جهنم ته بوځم نو خبره ختمه ده وعید پې هم راغلی خو علماو دا مسله لیکلې ده
او دا تجربه هم ده چې دا ګوره ښه طریقه نه ده د بچو په منځ کې مال تقسیمول په ژوند کې ښه طریقه ورته نه ما داسې نه دي ویلي چې ناروا دي خو موږ ولې کوي چې روا دي خو په شرط څه چې تقسیم برابر وشي خو بیا هم ښه نه ده ولې بیا به دې بچو ته محتاج مه کوئ دا کار دا د زه د یو ورور د یو کشر د یو مشر د یو ملګري مشوره درکو مه محتاجوي ځان بچو ته ما لیدلي دي بعض کې ګرمه کې راغلی دی بچو ته هر څه ورړولي کله یو ته بیا ګوري کله بل ته ګوري دا خو ستا مال دی مزې ترې واله سمې خرڅې کا عمرې وکړه حجونه وکړه ودونه وکړه ګاډي والا نورو ملکونو ته لاړ شه د الله دا دنیا وګوره چې کله مړ شوي چې څومره پاتې شو هغوی پوه شه او تقسیم پوه شه بل دا چې تا ته به محتاج ومي لکه خبره به دې اوري راوري هسې دوړه دباو پې کوه وایه ودې با سم جیداد نه دی بیا سم د سړي زوی نو چې هر څه ورته ور واچوې ته خو صحیح ته خو بې مینې خو دا به ته مالې لیکل لا کړې چې ستا په بچو کې به دومره سړیتوب بیایي چې ستا به خیال وساتي بل تا خو هر یو له برخه ورکړه نو که بیا د چا نه خرچه غواړي څه ترې غواړي هغوی زما په برخه کې کمی راځي مه محتاجه کوه ځان د بچو مال ستا دی جیداد ستا دی او کېناستې هغوی ته علامه زه دا وکړي چې ښځې له به کوم حصه ورکړي هغې له هم ورکړي نو بیا ښځې ته هم وایي لږې براده کړي نو دا سچ وچ زه دې کسانو ته هم دې ملګرو ته زه هم دا مال ګوره ستاسو د ښه مزې تېوالی او زه دا نه یم چې مال تباه و برباد کا مزې تېواله د شریعت په حدودو کې صحیح ده بیا چې کم پاتې شو او ته مړ شوې د وارثانو دې خپل تقسیم دې وکړي که نه شریعت کې تقسیم راغلی دویمه مسله په دې کې څه ده هېڅ پته نه لګي چې دا بچي به ټول ستا د مرګه پورې ژوندي او که نه تا خو تقسیم وکړو کېدای شي دی کې یو وختي مړ شي هغې نه بیا بله مسله جوړه شي بیا بله جوړه شي بیا بله جوړه شي نو جاهې داسې ډېرې کړې نو ښه دا ده وصیت وکړه نصیحت وکړه وایه بچو هر څومره مال چې پاتې شو نو تقسیم به داسې وکړئ لکه څنګه تقسیم چې الله کړی دی ستاسو د مور چې کومه برخه رسي هغه به هغې له ورکوئ ستاسو د خویندو چې کومې برخې رسي هغه به هغوی له ورکوئ ستاسو چې کومه برخه رسي هغه به تاسو والئ په دې تا خپله غاړه ازادي کړه که سبا له دې هلکانو تقسیم داسې ونه کړو نو تا نه الله تپوس نه کوي د هغوی نه به یې کوي او د مال نه دې مزې هم واخیستې خیال دې دی که نه دی نو که ته وایې چې زه به بچو لګوم وی لګوه که نه وایي نه دا زه به دوی تقسیموم چې لکه دوی به ځان له کورونه جوړ کړي نو خو صحیح د کورونو دې به جوړ کړي ستا په ځمکه دې جوړ کړي دا خو بلا مزه کوي ځمکه ستا د کور بېده دی دی خو دې لږ وخوځي راوخوځي بس کم طرف ته رواني ځمکه خو زما ده دی به داسې روان وي درسره که نه داسې نیغ به رواني نیغ چې مړ شوې ته کورونه خو هغوی هم جوړ کړي دي به دغه کورونه دوی ته پاتې او تا د ژوند نه مزې هم واخیستې او بچي دې هم په کنټرول کې وو زما د مشورې باره کې هم څه خیال دی که نه ته لکه صحیح ده نو د ځان نه دومره مه خوږېږئ چې ځان له پکې نقصان ورکوئ ګورې الله دې موږ چا ته محتاجه کوي نه دې بچو ته چې محتاج شوي که نه نو هر یو کې ګورې سړیتوب نشتی دا ښځه نه ده دا چې موږ ته وایي چې بس ځان به درنه قربان کو دا به وکړو دغه به وکړو داسې به وکړو الله دې موږ دوی ته هم نه محتاجوي کله کټ کې پرېوتې که نه او د خوځېدو نه وي نو بیا به ته قیسې واورې چې بیا راته څه کوي زه دا نه یم چې ټول خو داسې کېدی شي نو چې داسې کېدی شي نو بیا ولې به ورته خپل ژوند خرابوو الله دې موږ په حال رحم وکړي او الله دې موږ نه محتاجه کوي چاته سوای د الله نه الله ته محتاجي مزه کوي الله ته محتاجي مزه کوي عبادت ته خوند دی خو انسانانو ته نه